السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو د جمعې مبارک ورځ د محرم جمعه د دې یو وظیفه یو عمل یو ورد له تاسو سره شریک کوم چې دا د جمعې په ورځ باندې وکړئ. ان شاء الله چې کم جایز حاجت لري هغه به پوره شي. او د دغه وظیفې په کولو سره چې هر انسان که نر وي که زنانه وي چې د محرم په جمعه باندې چې ډېرې بهترینې مبارکې ورځې دي او هر سیکنډ هر منټ یې له کرامت څخه ډک ده. د دې جمعې په ورځ که هر کس دا وظیفه وکړي 2 نعمتونه 2 انعام به الله ورکړي. اولین خو به دا ورکړي الله چې هېڅکله به غریب نشي، فقیر مسکین به نشي، چاته به محتاج نشي او هیڅ کله به دی له قرضداري له مسکنت له غریبي سره مخ نه کړل شي. دا یو. دوهم انعام به الله دته د دې وظیفې په کولو سره دا ورکړي چې په آخرت کې هغه سخته ورځ چې زوی له پلار بیزار، پلار له زوی، لور له مور، مور له لور، په هغه سخته ورځ به دته الله تعالی د نبي علیه السلام شفاعت ورنصیب کړي. او په دې دنیا بم بل دا انعام هم ورسره سره الله ورکړي چې دی دغه وظیفه کوي، یعنې یا د محرم په جمعو کې یا دغسې په هره جمعه باندې له محرم نه بعد یې هم کولی شي په هره جمعه باندې. نو دته به الله دا انعام ورکړي چې په دنیا کې به دته الله تعالی دا وس او قدرت ورکړي چې د په قسمت باندې به مدینه او مکه شریفه ولیدل شي، یعنې دته به الله تعالی د حج توفیق ورکړي، د نبی علیه السلام روضه مبارکه به وویني. نو دوستانو دا وظیفه د جمعې په ورځ باندې د محرم تقریبا 2مه جمعه ده نن. دا تاسو د دې محرم په دې 2مه جمعه باندې هم وکړئ، په 3مه یې هم وکړئ، په 4مه اخرنۍ جمعه یې هم وکړئ. کوشش وکړئ که دا رقم یې کوئ چې هره جمعه یې کوئ، دا خو نور الله نور ده. مثلا چې په هره جمعه باندې دونه ګرانه وظیفه ده هم نه. زه پر سکرین درته درکوم یو کوچنی درود شریف ده. دا درود شریف چې ته وایې انشاءالله چې د دې درود شریف سره هره دعا ته ملګری کې ستا دعا به فورا قبلیږي، یعنې ته به مستجاب الدعوت وګرځېږي. که ته د اولاد لپاره دعا غواړې، که د مال و دولت لپاره غواړې، که د کورني مشکلاتو د ختمولو لپاره غواړې، که د رشتې لپاره دعا غواړې، یا یو بل داسې یو حاجت په زړه کې لرې چې هغه جایز وي، ناروا حرام نه وي، یا یو بل داسې تمنا خواهش په زړه کې لري هغه پوره کول غواړي، دعا وکړي فورا به د الله دعا قبوله کړي. خو دا وظیفه به څه وخت کوو؟ دا وظیفه به د جمعې په ورځ د مازدیګر و د ماښام د لمانځه تر مابین په دې دوران کې به کوئ، ځکه چې د مازدیګر له لمانځه نیولې د ماښام تر لمر لوېدو پورې په دې دوران کې یو داسې ساعت ده چې په دغه ساعت کې انسان هر خواستو کې پر هغه ځای قبلیږي، پاته نه لري. ځکه چې دا خپله کتابونو کې راځي، علما کرام فرمایي چې په جمعه کې یو ساعت ده ورک ده، چاته نه ده معلوم. که چیرې دغه ساعت کې انسان دعا وکړي، دعا یې فورا پر هغه ځای باندې قبلیږي. خو ډیرو علماو کرامو لیکلي چې د مازدیګر له لمانځه نیولې د ماښام تر لمانځه پورې په دې دوران کې دا ساعت موجود ده. نو تاسو به هم دا وظیفه د مازدیګر له لمانځه نه بعد د ماښام په لمانځه پورې په دې دوران کې چې لمر نه وي پرېوتلی، په دې دوران کې به تاسو دا وظیفه دا عمل کوئ. له هغه نه بعد به دعا کوئ، دعا مو الله قبلوي او دا نعمتونه به الله درکړي کوم چې ما در سره شریک کړلو. وظیفه دا ده دوستانو مازدیګر له لمانځه چې فارغه شواست د ماښام تر لمانځه پورې په دې دوران کې چې مې هر وخت کوله، دا به تاسو 1.5 سل واره وایاست، صرف او صرف، بل نه په مخ کې درود شریف نه په پای کې بله یوه وظیفه هم نشته. مثلا تاسو چې وظیفې ته کښېنئ، وظیفه شروع کوئ، تاسو به اولین دا توري مثلا 1.5 سل واره ووایاست. زه پر سکرین هم درته درکوم، ورته ګورئ: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظیم. دا به 1.5 سل واره ووایاست. له هغه نه بعد به دعا وکړئ، ستاسو دعا به الله قبوله کړي. که چیرې پر سکرین باندې زموږ ایره سوې وه نه ومه درکړې، نو بیا یې په کمنټ کې درته لیکی سو، هلته هم له هغه ځای څخه تاسو دا وظیفه در واخلئ، یاد یې کړئ،
یا که د انسان نوي یاد مخته دغه موبایل نیولی سي هم دا توري ورڅخه ویلی سي. نو دا وظیفه به وکړي، پر ځان باندې هم جفت کړي چې څومره بیماریانې هغه به الله ختمې کړي او له هغه نه بعد به تاسو دعا وکړئ، انشاءالله ستاسو دعا به الله قبوله کړي او ستاسو چې کم حاجت و هغه به پوره سي. نو دوستانو دا وظیفه وه د درود شریف له نورو ملګرو سره شریکه کړئ، پر الله مو سپارم. السلام علیکم.